د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو مسؤلین وایي چې په تیر یو کال کې د قومونو ترمنځ ملي یووالي د رامنځته کولو په موخه څو شوراګانې رامنځته کړي دي او دغه ریاست د قومونو ترمنځ په لسګونو لویو شخړو ته هم رسیدنه کړې ده. موږ په دغه تیر یو کال کې تقریبا په لسګونو داسې دوسیې موږ حل کړي دي. هغه شخړې مو حل کړي چې هغه تقریبا د 10 کاله 15 کاله 20 کاله داسې د قتل موضوعګانې مو حل کړي دي. تقریبا د مثال په تور د چاربوله کې 2 د قتل موضوعګانې موږ حل کړي دي. دغه رقم شولګرې کې مو حل کړي دي. په بلخ یو د قتل موضوع د تقریبا د ډیر کلو د اوس کار پر روان دی. په چمتال کې دغه رقم د قتل موضوع د کار پر روان دی چې د ډیر کلونو راهیسې. همدارنګه نوموړی په هیواد کې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره دغه ادارې د قومي تعصبونو له منځه وړلو سره د جدي مبارزې ترڅنګ وایي چې هڅه یې کړې ده ترڅو د قومونو ترمنځ اخوت او ورورولي رامنځته کړي. لله الحمد موږ د اسلامي امارت په راتګ سره موږ په دې توانېدلي یو چې قومي تعصبات له منځه یوسو او د قومونو یووالی او اتفاق او اتحاد او نفاق، هغه نفاق چې کوم د قومونو ترمنځ کوم نفاق هغه ختم کو. له بلې خوا د بلخ ولایت یو شمېر قومي مخور د څو کلونو قومي شخړو په هوارولو کې د دغه ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست رول اړین بولي او له کارونو څخه یې هرکلی کوي. ریاست سرحدات اقوام قبایل واقعا از کارکردهایشان ما راضی هستیم. اینجا که مردم که مراجعه میکنه به اونم و خاجل اینا به مشکلات مردم رسیدگی میکنن و به حساب دیگه مسائل قتل باشه، ناموسی باشه، دیگه جنجالای فامیلی باشه، حقوقی باشه، اینا خود دیگه به شکل درستش برش رسیدگی میکنن. موږ متکه کې د هغه و چې هغه حکومت لاړ هیڅ پښتنه به نه کول. اوس پښتنه است الڅوي دي، ډېرې خبرې الڅوي دي. داسې خبرې الڅوي دي چې خلکو مابین کې بدۍ د لوړتلې الڅوي دي. دا ټول الڅوي دي، هیڅ نشته. دغه هغه خلک ستا چې اوس بدۍ سره دلور شي، اوس پر یوه کاسه نشتي، په یوه چوکاټ کې روان دي، په یوه موټر کې سره روان دي. بس دا ډېر خلک په دغه برابر باندې ډېر خوشحاله دي. اوله به خوشحالي نه وه ورور، هر یوه به خپل د قوم پشتیواني کول. هغه خوار و غریب چې به د هغه حق به پایماله سو، هېڅ چاته به یې نه درېدلې. باره به بغارې کړې، غیر حالاته به بغارې ول. لکن نه، اوس واسطه بازي و دا خبرې نه. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس د یو شمېر ملي او نړیوالو مؤسسو په همکارۍ په 1402 لمریز کال کې د دغه ولایت 1000 تنو قومي مخورو ته د شخړو هوارولو او ذهنیت جوړولو ښوونیزو برنامو په لاره اچولو څخه هم خبر ورکړی و.